الحمد لله حمد الشاكرين، ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين، ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى جميع النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو سامعینو، زموږ د نن سهار د حدیث موضوع د سود او ربا بحث دی. په دې باره کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما مبارک روایت کوي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم. د موضوع مبارک وفرمایل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لعنت وویلی په هغه اخیستونکي د ربا او په ورکوونکي باندې د ربا، یعنی څوک چې سود اخلي پر هغه باندې لعنت وویلی، او پر هغه چا لعنت وویلی چې سود ورکوي، او پر هغه چا باندې لعنت وویلی چې د هغه سود اخیستونکي او د سود ورکوونکي په مابین کې خط لیکي او کتابت کوي، وشاهدیه، او پر هغه دوه کسانو باندې لعنت وویلی چې هغه شهیدان وي په مابین کې د سود اخیستونکي او د سود ورکوونکي. د حدیث روایت مسلم شریف کړی. په دغه باره کې دویم حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنه مبارک دی. دی مبارک فرمای: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل: الکبائر سبع. کبیره ګناه ودانی دي. اولهن الاشراك بالله. اولا در ټولو غټه کبیره ګناه هغه د الله جل جلاله د ذات مقدس سره شریک نیول په ذات کې یا په صفاتو کې. وقتل النفس. دویمه کبیره ګناه هغه د انسان وجل ده بغیر حقها، بې له حق د یو مسلمان وجل، د یو مسلمان مړ کول، دا کبیره ګناه ده. واکل الربا. دریمه کبیره ګناه چې د هغه د سود خوړل دي، یعنی د سود اخیستل او یا د سود ورکول، د سود کاروبار کول، دا دریمه غټه ګناه ده. واکل مال الیتیم. څلورم غټه ګناه چې د هغه د یتیم مال خوړل په ظلم او په ناجایز باندې د یتیم مال اخیستل، دغه څلورمه غټه ګناه ده. پنځمه ګناه وفرار یوم الزحب. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل: پنځمه غټه ګناه هغه تیښته کول دي په ورځ د جنگ، یعنی چې کله د مسلمانانو د کافرانو جنگ وي او په دغه مابین کې یو مسلمان د جنگ د مابین څخه وتښتیږي، دغه کبیره ګناه ده. شپږمه ګناه وقصف المحصنات. شپږمه ګناه او کبیره ګناه هغه دا ده چې یو سړی راولاړ سي یو محسنه پاکه ښځه په زنا باندې متهمه کړي او بد پسې ووایي. اوومه ګناه والانتقال الى الاعراب بعد هجرته. ونقل کېدل د ایمان ورسته د کافرانو وطنو ته و کافرانو ته ورتلل ورسته تر ایمانه، چې یو سړی د کافرانو څخه راسي په ایمان باندې مشرف سي، بیا ورسته دغه ایمانه بیرته هغو کافرانو ته دی ورځي، دا کبیره ګناه ده. د حدیث روایت ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې کړی. په دغه باره کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ابي هريره رضی الله تعالی عنه مبارک بل روایت کی: قال: وإذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم وفرمایل: اربع حق على الله ان لا يدخلهم الجنه. څلور کسان هغه کسان دي چې پر الله باندې دا حق دی چې الله دې جنت نه کې داخل، ولا يذيقهم نعيمها، او الله رب العزت دیته د جنت خوند نو د جنت خوند څخه هم نور وکي. دا څلور کسان دي.
مدمن الخمر یو په دا څلورو کسانو کې هغه د شرابو عادتي د شرابو خوړونکی او د شرابو عادتي دی. واکل الربا دویم کس هغه څوک دی چې هغه د سود او د ربا خوړونکی، سودخوري، د سود کاروبار کوي، د سود بیع او سوداوي کوي. دغه سړی چې دی الله رب العزت باندې دا حق دی چې الله دی جنت ته بونځي او د جنت نعمتونه او د هغو څخه ودته ورونه کوي. دریم واکل مال الیتیم هغه څوک چې د یتیم مال خوري او د یتیم د مال سره ظلم کوي، د یتیم باندې ظلم کوي، د یتیم مال په ناحقه باندې خوري. دغه انسان د الله رب العزت باندې دا حق دی چې الله د جنت ته بونځي او د جنت د نعمتو خوند ته ورونه څکي. واکل المال الیتیم بغیر حق والعاق لوالديه څلورم هغه څوک چې د مور او پلار ازاري، د مور او پلار حقوق طلب کړي، د مور او پلار د حقوقو د هغو لحاظ نه کوي، د مور او پلار چې کوم حقوق الله رب العزت پر مؤمنانو باندې ایښي دي د هغو د حقوقو طلبوالي وکړي. دغه حدیث روایت حاکم په خپل کتاب کې کړی دی. په دې باره کې بل حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه دی. وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم وفرمایل الربا 73 بابا، ربا درعویا باب ده، یعنی د ربا ګناه چې ده هغه درعویا درجه ده. ایسرها در ټولو کمه ګناه مثل ان ينكح الرجل امه، در ټولو کمه ګناه دی ده لکه یو سړی چې د خپل مور سره زنا وکړي او د خپل مور سره په یو ځای سي. د ربا او د سود در ټولو کمه ګناه دونه ګناه ده لکه سړی چې د مور سره یو ځای سي. دا د سود ګناه چې ده هغه درعویا درجه ده. په درعویا درجه کې چې د ټولو کمه درجه ده هغه دا ده لکه سړی چې د خپل مور سره په زنا باندې یو ځای کیږي. دغه سخته ګناه ده. د دې حدیث روایت بیا حاکم کړی دی. او دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه روایت دی. دی فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 بابا، ربا چې د هغه 100 دروازې ده، 100 درجې ده. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل والشرك مثل ذلك، او شرک هم دا رقم ده لکه سود چې د سود څونه ګناه ده او د سود څونه بدوالی دی، شرک هم د غونه غټه ګناه او د هغونه بدوالی دی. په دې باره کې د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه روایت دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل الربا 70 بابا، ربا سود هغه 70 درجه ده، 70 دروازې ده. ادناها كالذي يقع على امه، در ټولو کمه ګناه داسې ده لکه یو سړی چې د خپل مور سره یو ځای سي په زنا باندې او د خپل مور سره زنا وکړي، دغه کمه درجه ده. په دې باره کې بل حدیث د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه دی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت کی قال الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من 33 زنیه یزنیها فی الاسلام. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو فرمایل چې یو سړی ته یو درهم د ربا او د سود د ورسیږي، دا ډیره غټه ګناه ده در دې چې سړی په اسلام کې درې دیرشواري زنا وکړي. در دیرشواري زنا هم یو درهم په سود او په ربا باندې اخیستل او یو روپۍ د سود د وړل او یو روپۍ د سود د خوړل، دغه باندې غټه ګناه ده. د دې حدیث روایت طبرانی په کبیر کې کړی دی. نو محترم سامعینو، په دې باره کې احادیث بیخي ډیر دي چې سړی ټوله بیانوي، هغه د یو میسج په یو میسج کې راکلی نسی، بلکې په ګانټو به سړی له دغه څخه بحث او بیان بکوي. نو دغه بیان د ډیرو ملګرو او دوستانو په بار غوښتنې سره نن د سهار حدیث ته د سود بیان خاص کی. نو محترم سامعینو، الله جل جلاله دې د دغه غټي ګناه څخه او د دغه عظیمي ګناه څخه وساتي. زموږ بعض دوستان قریبان هغه راولاړیږي په بینکو کې ځانونه داخلي
او هغه راولاړیږي په هغو کمپنیانو کې کار کوي چې هغه د سود او د ربا کمپنیانې دي. الله جل جلاله دې هغه ته زموږ سره هدایت وکړي او الله جل جلاله دې دغه عظیم او ناروا او بد عمل څخه وساتي. نورم په الله باندې ساتم، الله باندې سپارم. الله تعالی مو زموږ سره د دنیا او د آخرت د ټولو کارو حفاظت وکړه او الله جل جلاله مو زموږ سره مرګ او ژوند په دین د اسلام کې په شریعت او پر طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نصیب کا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.